چې کله نظام اسلامي چې د قرآن او د احادیثو د فقه حنیفیه مطابق په ټول افغانستان کې مکمل تنفیذ ده او د دغه نظام حفاظت هم فرض عین شو، نو د دغه نظام څوک مخالفت کوي نو هغه باغي بلل کېږي، او چې څوک د دغه نظام نه وځي هغې ته خارجي ویل کېږي. من تاسې نه وایو، زموږ ستاسې کتابونه وایي. اوس هر هغه اشخاص چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر نه بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مبارک دور کې کوم خوارج معرض وجود کراله د عبدالله ابن سبا په رهبریت عمر فاروق رضی الله عنه په 22 لکه مربع زیات ځمکې ته اسلام ورسوه. هغه عمر صاحب چې د عشره مبشره دویم خلیفه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام خصوصي شپود هغه د خوارج له لاسه په شهادت ورسېد. عثمان ذی النورین رضی الله عنه چې قرآن تلاوت ته ناسو پر دیوال باندې خوارج راوړي او گزار ورکوي کما اوبو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په ذاتي مال باندې اغشتی و او هغه وقف لوجه الله کړی و، هغه اوبو باندې بندیزونه کېږي چې ته به اوبه ونه څښې. هغه مسجد نبوي د وسعت چې کله وسع کېږي او ځمکه اخلي په ذاتي مال هغې ته هم نه پرېږدي، پرېښودل کېږي نه. عثمان رضی الله تعالی عنہ جنتی نبی کریم علیہ السلام فرمائی دونه حیانات دے چې زما حیا راځي او ملائک حیا کہتے ہیں. نو خوارج هغه هم نه پرېږدي، هم شی دی. وروستو فیصله کېږي حضرت علی مرتضی ذوالفقار رضی الله تعالی عنہ چې هغه په کوفه کې و. عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ بل ځای والی و. معاویه رضی الله تعالی عنہ والی وقت و. د ټولو باره کې خوارج دا فیصله کوي چې دا به ټول به شهیدان چې مخالف دی وي هر څوک سره قلم وهما، چې مخالف دی وي هر څوک سره قلم وهما. زما روان یم وړاندې یم قدم وهما، د خوښۍ غشی مې په لاس کې دی پرې غم وهما.